کوم دوستانو مرګرو نو یو ځل بیا ښه راغلاست زمونږ دریم نمبر ویډیو ته چې د ایډاپ ایلسټر باره کې ده. نو تېرې ویډیوګانو کې چې دی مونږ د ایډاپ ایلسټر چې دی کوم ډایرکټ سلیکشن ټول او سلیکشن ټولز باندې کار کړی و، او بیا چې دی بیا موږ ورسره پین ټولز باندې کار کړی و. نو په دې ویډیو کې به چې دی مونږ نن په ټایپ ټول باندې کار کوو. نو ټایپ ټول څه شی دی او څنګه کار به کوو. نو راځئ چې ځو ایډاپ ایلسټر ته، او په اینډ کې به چې دی مونږ یو پکچر ټریس کوو. نو په هغې کې به چې څنګه پین ټول سره مونږ پکچر ټریس کوو. نو هغې پروسس چې دی د شروع نه والا اینډ پورې مونږ ورکړی دی. نو امید کوم چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شي. ورسره چې دی ډسکرپشن کې ما تصویر هم ورکړی دی، نو که څوک غواړي ډاونلوډ کړي نو کولی شي چې دا تصویر د هغې نه ډاونلوډ کړي. نو راځي چې زه اوس ایډاپ ایلسټر دواره کې خپل مونږ دغه چې دی کنټینیو شروع کوو. نو خپل راځو دریم لیکچر چې دی زمونږ د ټایپ ټول باره کې دی. نو راځو ټایپ ټول باندې چې دی مونږ کلیک کوو، او ټایپ ټول چې دی مونږ څه دپاره استعمالوو. نو چې کله مونږ په ایډاپ ایلسټر کې مطلب لیکل کوو یا ټیکس لیکو، نو هغې دپاره چې دی مونږ ټایپ ټول کلیک کوو. نو راځو ټایپ ټول چې مونږ دلته کلیک کوو، نو دلته د ایډاپ ایلسټر سی سی کوم چې سافټویر دی اپډیټډ سافټویر 2019 سی سی کې هغه کې اتوماتیکلی لورم اپسم په نوم باندې دا یو اتوماتیکلی ډمی ټیکس راځي. نو دا چې دی مطلب که مونږ اوس یو پاراګراف جوړو او څومره سلیکشن ورته وکړو، نو هماغومره سلیکشن کې دا تیر اتوماتیکلی هم راځي. او چې دی مونږ مطلب یو ځای کې کلیک وکړو هم چې دی دا کې راځي اتوماتیکلی راځي. دا خیر ټینشن خبره نه ده. نو بس مونږ کولی شو مطلب چې دی دا خپل استعمال کو په خپل کار. ملته زه کلیک کوم، مطلب دا زمونږ یو ټیکس شو. نو زه ورته لیکم چې this is my text. نو دا زما چې دی لیکل ما وکړو. نو زه وایم چې دا لیکل زه سایز د دې غټ کړم، او چې د دې سټایل غټ بدل کړم. نو ټول چینجز ورته راولم. نو کوم ځای نه به زه کوم، یو چې دی اکثره زمونږ رونه چې دي کوم بګینرز دي هغه چې دی داسې خپل ټیکس په دې شکل باندې غټوي، لکه اتوماتیکلی دې ځای نه برانډینګ کوم دا چې دی دې نه ونیسي، او چې دی دا چې دی دې ځای نه ریسایز کوي، مطلب سایز زیاتې او زیاتې کموي دې ځای نه. نو دا چې دا کومه صحیح طریقه نه ده. صحیح طریقه د ټیکس د سایز زیاتولو چې دا شفټ هولډ کا او ورسره دلته راکړه. نو دې ځای نه چې دی په یو سایز باندې راځي. نو دې سره دا دی چې یو خو د ټیکس چې کوم خپل پکسلز دي هغه نه خرابېږي، او بل چې دا چې د فارمل طریقه ده، او بل چې د دې ځای نه هم ډایرکټ کولی شو مونږ د دې چې دی کوم سایز چې دی کم او زیات کو. نو دا چې یو ټایپ ټول فرست کوم آپشن پکې دی. نو دې کې چې دی مونږ کله چې ورکوټ شانتو ایرو تاسو ته ښکاري په دې باندې چې رایټ کلیک تاسو وکړئ، نو اتوماتیکلی کوم هر یو ټول سره چې کوم نور آپشنز هغه مونږ ته شو کوي دې باندې. نو اوس چې دی ټایپ ټول کې دویم چې دی ایریا ده. په ټایپ ټول باندې چې دی یو بل آپشن پکې دا دی، مطلب اوس مونږ دا یو لاین والا کوم زمونږ ټیکس دی هغه مونږ ولیکو، چې اوس مطلب زه غواړم د دوه درې لاینونو والا په یو ځای باندې ولیکم. مطلب چې ما دا یو لاین ولیکو، ورسره دا زما بل لاین شو، او زما ورسره د بل لاین شو. نو دې درې لاینونو چې دی مقصد څه دی چې ولې مونږ درې لاینونه په یو ځای د دې دپاره چې مونږ کله مطلب ګروپ ضرورت نشته چې ګروپ کو مونږ که غواړو د دې ټیکس کلر چینج کو یا چې د فارمټ یې چینج کو، نو هر چې دا چې چینج کو سټایل یې مونږ چینج کو دې ځای نه. نو په اسانۍ سره چې دی د ټولو درې واړو لاینونو په یو ځای باندې چینج کولی شو. او کله چې مونږ مطلب سنګل لاین جوړ کړو، نو بیا چې د هر یو لاین په بیل دا کوو، یا به دا مونږ ګروپ کوو، او ګروپ سیکوینس سره نه پاس په بیا چې دی په یو ځای باندې چینجز راولو. نو دا چې مطلب کله تاسو یو دوه درې لاین یو لاین نه زیات کم دا کوي، نو همیشه چې دی دا په یو لاین کې انټر سره چې انټر کوي، او بل لاین هغه ځای نه شروع کوي، یا پاراګراف دا کوي. نو دې دپاره چې دی دا ایریا ټایپ ټول دی. نو ایریا ټایپ ټول دپاره اول چې دی مونږ ټیکس الو ټایپ ټول ته راځو، او زه ورته وایم چې داسې یو پاراګراف ماله راکړه. نو دې پاراګراف چې مونږ سره ورسره زه یو شیپ جوړوم چې په دې شیپ کې دا لیکل چې کوم شوي دي دا په دې شیپ کې ماته راکړه. نو زه دپاره زه چې دی زما ټایپ ټول ته او ورته وایم چې ایریا ټایپ ټول. نو ایریا ټایپ ټول کې چې دی اول دې نه مخکې چې دی زه ټایپ ټول ته راشم، نو زه خپل
ټیکس چې کوم دی دا سلیکټ کوم او بیا نه تر اعظم ټایپ ټول ته او بیا راځم دلته کلیک کوم پات باندې نو چې کوم پات باندې زه کلیک وکړم او ورته ویم چې یس کو نو هماغه چې کوم زمونږ ټیکس دی هغه په هماغه شیپ کې راغله. اوس دا چې دلته د ټیکس راغله زمونږ مطلب ټیکس سایز چې زه لږ غټ کړم نو هماغه سایز مطابق چې دی موږ ته به ټیکس راشي. دا په دې شیپ کې شو که زه ورته ویم چې بل شیپ ماته راکړه په دې شیپ کې دې شیپ کې ماته ټیکس راکړه نو دې نه مخکې چې زه شیپ د ټیپ ټول باندې کلیک وکړم اول راځم خپل ټیکس کوم چې کم ټیکس زه راوړم دې او بیا یې نه بعد ایریا ټایپ ټول او یې نه بعد چې دی پات باندې کلیک کوم نو چې موږ ټیکس دی هغه به چې دی زمونږ هماغه شیپ ته راشي چې کوم شیپ کې زمونږ په کار دی. نو که به دې نه بعد چې دی به موږ دلته راتلی شو پیراګراف کې دې سیټینګ کولی شو جسټیفای کو سنټر کولی شو سنټر لیفټ او رایټ نو هغې دې نه چې دی موږ خپل ایډجسټمنټ بیا دې نه کولی شو چې په هر شیپ کې تاسو چې دی خپل دغه غواړئ ټیکس غواړئ چې کوم شیپ کې تاسو ته ټیکس راشي نو په هماغه شیپ کې تاسو دې ټایپ ایریا ټایپ ښه ملګرو دې پسې چې دی زمونږ دریم ټایپ چې دی هغه چې دی ټایپ آن پات ټول دی نو ټایپ آن پات ټول چې دی هم چې دی په یو پات باندې چې دی موږ ته دغه راکوي ټیکس راکوي مطلب زه که یو سټریټ لاین چې دی دلته ډرا کړم او ورته یم چې په دې پات باندې چې دی ما ته دا ټیکس چې کوم دی دا ډرا کړه دا فرست لاین زه سلیکټ کوم ورته ویم چې دا چې دی ما ته ډرا کړه په دې پات باندې نو چې دی هماغه چې دی کوم پات چې موږ ورته سلیکټ کړو په هماغه پات باندې چې دی موږ ته ټیکس راکړو ورته دې سره د درې آپشن موږ ته راځي یو چې دی سنټر دی سنټر کې راغی بل چې دی لیفټ دی او بل رایټ دی نو دا چې دی زمونږ د لیفټ د کوم ټیکس چې دی شروع دی چې کوم ځای نه کار دی زمونږ ټیکس شروع شي او دا چې دی اینډ دی چې کوم ځای کې اینډ شي او دا چې دی زمونږ د ټیکس چې کوم ایڈجسټمنټ موږ ته راکوي چې سر سټارټ نه شروع شي اینډ نه شروع شي کوم ځای نه شروع شي نو دا چې دی موږ ته ټیکس په دې سره موږ ایډجسټ کولی شو. همداسې چې زه پین ټول سره یو پات جوړوم مثال داسې یو پات ما جوړ کړو او زه ورته وایم چې دا ټیکس چې دی ما ته په دې پات کې چې دی ډرا کړه نو راځم ټیکس سلیکټ کوم او بیا ورته وایم چې ټایپ آن پات نو دلته راځم چې پات باندې کلیک کوم نو موږ چې کوم ټیکس راکول شي هغه ټیکس به ډایرکټ په دې پات باندې چې دی ډرا شي. نو اوس چې دی دې کې هماغه آپشن دی شروع ته زه راولم دې ځای ته د اینډ پوینټ دی نو دې سره چې دی موږ خپل دا ایډجسټ کولی شو مخکې بوځو که وروسته بوځو نو هر پات چې موږ ورته ورکړی په هماغه ځای کې چې دی موږ ټیکس چې دی ډرا کېږي. ښه ملګرو نو دا چې زمونږ پات ټول کوم لومړی برخه چې وه نو په دویم کلاس کې به موږ خپل پاتسول چې دی دا مخکې بوځو ځکه چې دې کې ما تاسو ته شروع کې ویلي وو چې دا لږ لینتي پروسیجر دی یا لینتي دغه دی ټاپک دی نو په دې باندې به زه یو یا دوه کلاسه والم کېدای چې درې کلاس هم پرې والم خو چې پوره ډیټیل سره موږ دې کې کار وکړو. ښه ملګرو نو اوس موږ شروع کوو راځو خپل کوم چې دی پین ټول سره چې دی یو پات دا چې دی دا پکچر چې دی موږ کوم څنګه ټریس کولی شو نو اوس به راځو موږ دا پکچر ټریس کوو نو د هغې دپاره شروع کې چې دی موږ کوم دا لیر چې زموږ دی لکه کوم تصویر چې موږ هغه موږ لاک کوو چې کله د موږ دې نه ټریسینګ کوو هغه ډسټرب نه شي نو اور راځو دلته لاک لګو او بیا دې کې لیر ته راځو شروع کې دلته تاسو سره لیر دلته وي چې کله خپل رایټ کې وګورئ دې ځای کې لیرز وي نو لیرز باندې کلیک کوو بیا دلته لاک لګو ورسره موږ چې دی نوی لیر الو دلته نوی لیر نه بعد چې دی پین ټول ته راځم پین ټول کې چې زموږ کوم سټوک چې دی هغه چې دی فل زیرو کوم او سټوک چې دی زه اخلم ورته وایم سټوک چې دی زه ورته وایم چې ریډ کا سوري سټوک نه چې چینج کا
سټروک ورته چې ماته ریډ راکړه چې دې وجې نه چې ماته ښکاري چې کله زه ټریسینګ کوم تاسو خپلې خوښې هر رنګ چې تاسو والې هغه ستاسو خپل مرضي ده. نو راځو موږ ټریسینګ کوو د آوټ لاین چې کوم آوټ سایډ ایریا د اول د شروع د دې نه کوو چې کله موږ دا پوره کړو نه پات بیا ان سایډ د دې ټریسینګ کوو. نو ټریسینګ چې دی ډېر په طریقه او ډیټیل سره پکار دی چې وشي. نو دا ډېر په سوچ سره پکار دی چې وکړو. نو دې وجې نه چې دی زه اوس یو اول یو څو پوینټونه تاسو ته همداسې کوم چې سلو بیا هغې نه بعد چې زه فاسټ فارورډ کوم ځکه چې ټایم ډېر زیات علي ده. نو دا چې دی ډېر د حوصلې او په ارامې کار دی. نو دې وجې نه زه وایم چې په قرار باندې دا ټریسینګ موږ وکړو. زه ویډیو چې دی فاسټ فارورډ کوم او تاسو چې دی بس صرف دې ته وګورئ چې ټریسینګ څنګه کیږي. نو زه مقصد خپله مین آیډیا چې دا ځان سره والی نور چې دی ټریسینګ چې دی ډېر زیات مطلب پریکټس ضرورت دی دې ته چې دې باندې پریکټس تاسو خپل وکړئ ځکه چې پین ټول چې دی ډېر امپورټنټ دی په اډاب ایلسټر په فوټوشاپ کې هم دی اډاب ایلسټر کې هم همداسې چې دی نورو سافټویر کې هم اډاب پین ټول استعمال شته دی. نو دې وجې نه چې څومره ډېر پریکټس تاسو کوئ نو هومره به چې دی تاسو څخه ښه شیپس زمونږه سلیکشن کم ټریسینګ چې دی دا کمپلیټ شو. نو اوس به راځو موږ دې کې کلر به کوو. کلر به څنګه کوو؟ د کلر دپاره چې دی راځو اوله موږ خپل سلیکشن ټول ته ډایرکټ سلیکشن ټول ته ډایرکټ سلیکشن ټول نه بعد چې دی بیا موږ راځو خپل آی ډراپر ته. نو راځو چې دی ډایرکټ سلیکشن ټول ته او زه ورته وایم چې مطلب دې ایریا کې زه خپل کلر کوم چې کلر ما وکړو او راځم بیا ډایرکټ آی ډراپر ته او دې باندې کلیک کوم. دا چې دی دې کې کلر راغی بلیک. بیا راځم زه کنټرول پریس نیسم او ډایرکټ سلیکشن ټول ته ډایرکټ شفټ کیږي او سلیکټ کوم او بیا ورته وایم آی ډراپر کې نو کمپلیټ دی انشاءالله څه پکې پاتې نه وي. نو اوس راځم ما چې دا ټول خپله کې سره کنټرول جی نو دا به ګروپ کو. نو چې دا ګروپ شو دا زموږ یو ابجیکټ جوړ شو. نو دا چې زموږ بل ابجیکټ شو او ورسره خوا کې دا ابجیکټ شو. نو د دې چې د څه فایده شو چې دا موږ ټریسینګ کوو. نو دې فایده خو دا شو چې دې کې زموږ خپلې خوښې کلرینګ کولی شو چې هر یو کې زموږ غواړو نه کې خپل کلر کولی شو. مطلب زه دې کې ډایرکټ سلیکشن ټول سره سلیکټ کوم او ورته وایم چې دې کې ماته کلر وکړه ګرین کلر. سټروک کلر سلیکټ شوی دی نو زه ورته وایم چې دې کې ګرین کلر وکړه. دا یو ځل انګروپ کوو. انګروپ نه بعد ډایرکټ سلیکشن ټول باندې کلیک کوو د ایریا کلیک کوو نو زه ورته وایم چې دا موږ ته ګرین کا. نو دا و چې زموږ ټریسینګ نو امید کوم چې تاسو خوښ شوي. لنډي پروسیجر دی
خو تاسو به چې دی ډېر حوصلې نه کار اخلي او ډېر په سلو او په طریقه باندې به چې دی ټریس کوئ او هغې نه بعد چې دی د خپلې خوښې کلر چې دی دې کې تاسو کولی شئ. ډېره مننه. بل کلاس کې به انشاءالله سره وګورو.